که له یوې خوا د سولې بین الافغاني مذاکرات پاڅه او پیکه روان دي، له بلې خوا په هیواد کې هدفي وژنې د چسپکیو ماینونو چاودنو ډېرښت په هیواد کې لا پسې مرژوبله او ویره ډېره کړي. د دولتي او خصوصي ادارو کارکوونکو ترڅنګ امبولانس هم د یادو بریدونو هدف ګرځېدلی. هیوادوال وایي که حالات همداسې روان وي، د افغانستان اوسنۍ وضع به لا پسې بدتر او روان مذاکرات به بې پایلې پای ته ورسېږي چې هیواد به د یو بل ستر نورین سره مخ شي. په اوسني وخت کې د مدني فعالانو او یا ژورنالیستانو وژنې زیاتې شوي دي. د سره په څنګ کې د مګناطیسي ماینونو چاودنې هم زیاتې شوي دي. د ټول ولسونه په اندېښنه کې کړي دي چې خدای نخواسته موږ به د څه ډول نورو حالاتو سره مخامخ کیږو، ځکه چې دغسې ورځ نه وي چې هر کور ته جنازې نه ځي. د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په شروع کېدو سره موږ ټول دې ته هیلهمند وو چې په افغانستان کې به تلپاتې سوله راشي او یا د دې خبرو په جریان کې به اوربند راشي. اوربند که و هم نشي نو اورکم به خامخا راځي. خو هر څه برعکس روان دي. متاسفانه چې د افغانستان او د ټولو ولایتونو حالات ډېر په خرابېدو دی. ډېرې ستونزې مشکلات افغانان د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي او ورځ تر بلې جګړه شدت پیدا کوي. نو موږ یې په اندېښنه کې پاتې کړي یو چې د افغانستان د سولې خبرې به کومې خواته ځي. دا چې په قطر هیواد کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او د طالبانو د ګډ پلوي لخوا د سولې په تړاو ناستې ترسره شوې، ولې بدبختانه په دې اخیرو کې په هیواد کې د هدفي وژنو او چسپکي ماینونو په ایښودلو سره د ولس سره یو ځل بیا تشویشونه پیدا شول او په دې پروسه باندې بې باوره شو. زموږ هیله دا ده چې د طالبانو د مشرتابه پلوی په دې اړه تجدید نظر وکړي او هغو ولسي غوښتنو ته رسیدګي وکړي چې له طالبانو څخه په هیواد کې د تلپاتې اوربند په اړه لري، تر څو یې په تامین سره په هیواد کې سرتسري سوله او دایمي امنیت قائم شي. له تیرو څو میاشتو راهیسې د کابل په ګډون د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د هدفي وژنو ورهاخوا مقناطیسي ماینونه ډېر شوي او د ځاني زیانونو ترڅنګ د خلکو په کاروبار هم بده اغیزه کړې ده. نامونه یې ډېر اغېز کړی ده. باید پاملرنه ورته وشي په دې خاطر چې زموږ کاروبار په هیواد کې ځوانانو ته د سبقو د درسو هغه جوړه شي او باید جنګونه ودرېږي، ځکه موږ په کاروبارو باندې په هر کاروبار باندې اغېزه کړې، که هغه کښتونه دي، که هغه بزګران دي، که هغه دکانداران دي، که هر څوک دي، په هغو ټولو باندې اغېزه کړې. ورځ په ورځ غورځي، ځکه غټ غټ تجاران چې دي افغانستان کې بنګونې نه کوي، ټول خارج ته روان دي. که هغه له کابل نه دي، که هغه له خوست نه دي، له هر ولایت نه دي ځي پرواز کوي. د تیر میلادي کال د فبرورۍ په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوه چې له مخې به یې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. د دې ترڅنګ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم د سولې بین الافغاني مذاکراتو لړۍ پیل شوه چې بعضې شرطونه هم درلودل. که څه هم افغان حکومت د دوی مهم شرط چې د 15,000 طالب بندیانو خوشي کول ول پوره کړ، خو طالبانو د اوربند یا اورکم پر ځای په هیواد کې د جګړې ډګر لا تود او ګرم وساته چې تر ډیره زیان او مرګ ژوبله ملکي خلکو ته واوښته.